نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې په اړه د احصایې اداره په 1300 لومړي لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې عملاً جوړه شوه او په لومړي ځل یې د تابعیت تذکره د کاغذي پاڼې په ډول چاپ کړه. په پایله کې د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره د نفوسو د احوال ثبتولو د نوي قانون پر بنسټ د نوې ادارې په توګه رامنځته شوه. په افغانستان کې د تابعیت تذکرې مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د تذکرو تاریخچه د لوړو ژورو سره مخ وه او په بیلابیلو حکومتونو کې بیلابیلې بڼې غوره کړي دي. د تابعیت لومړۍ تذکره غازي شاه امان الله خان ته په 1298 هجري لمریز کال کې کابل ښار څخه صادره شوه. وروسته له هغې تر اوسه د تابعیت تذکرې په بیلابیلو بڼو په افغانستان کې ویشل شوي دي، لکه د بیلګې په ډول د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ پر مهال د تابعیت تذکرې په کتابچه‌یي ډول ویشل کېدی چې پر مخ د افغانستان پاچاهۍ دولت عبارت لیکل شوی و. د سردار محمد داود خان د جمهوریت ریاست پر مهال د افغانستان پاچاهۍ دولت عبارت لري شو او پر ځای د افغانستان جمهوریت دولت ولیکل شو. د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت دولت پر مهال د تابعیت تذکرو خپله کتابچه‌یي بڼه وساتله، خو یوازې د تذکرو پر مخ عبارت تغییر شو او د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت ولیکل شو. د مجاهدینو د حکومت پر مهال د تابعیت تذکرو کتابچه‌یي بڼه لرله او د افغانستان اسلامي دولت پرې لیکل شوی. د طالبانو رژیم پر مهال د تذکرې پر مخ د افغانستان اسلامي امارت عبارت لیکل شوی و. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمهوریت ریاست پر مهال کتابچه‌یي تذکرې د یوې کاغذي پاڼې په بڼه واوښتې او د نفوسو د احوالو ثبت او د بهرنیانو چارو د څېړنې د عمومي ریاست په نوم بدل شو. د ملي اولي حکومت پر مهال د تابعیت تذکرو په بهیر کې ستر بدلون راغی او په نړیوالو معیارونو برابرې الکترونیکي تذکرې د هیواد اتباعو ته ورکول کیږي. د تابعیت تذکره د تابعیت تذکره یو رسمي هویتي سند دی چې د هیواد نافذه قوانینو په رڼا کې د باصلاحیته مراجعو په واسطه صادریږي. ولې الکترونیکي تذکرې؟ په 21مه پیړۍ کې هغه زمانه چې د نړۍ هیوادونه په ډیجیټلي برخه کې بنسټیز کیږي، افغانستان هم د پرمختګ په حال کې د یو هیواد په توګه نه غواړي د نړۍ له کاروان څخه شاته پاتې شي. الکترونیکي حکومتولي د ملي اولي حکومت یوه ستراتیژیکه موخه ده او د وطن اتباعو ته د الکترونیکي تذکرو ویشل د الکترونیکي حکومتولۍ د بنسټ ایښودلو لپاره لومړنی عنصر دی. برېښنايي حکومتولي د اتباعو او دولت ترمنځ واټن او خنډ له منځه وړي او وګړو ته پرته له واسطې آنلاین چوپړتیاوې وړاندې کوي او په دولتي چارو کې هغوی ته د ګډون زمینه برابروي. الکترونیکي حکومتولي په ټولنه کې حاکمه بروکراسي له منځه وړي او غوره خدمات وړاندې کوي، لکه د مالیو ورکړه، د چلولو اجازه پاڼې نوي کول، د ودونو ثبت او نور دولتي خدمات وړاندې کوي. د الکترونیکي تذکرې ګټې: الکترونیکي تذکرې له پولي کاربونیت مادې څخه جوړې شوي چې د معیاري تذکرو په جوړولو کې ترې په مختلفو هیوادونو کې کار اخیستل کیږي. د اشخاصو لومړني معلومات لکه نوم، د پلار نوم، د زیږېدو ځای د تذکرې پر مخ لیکل کیږي چې د لایزر په واسطه حقیقي شوي دي. یو چپ هم الکترونیکي تذکرو کې ځای پر ځای شوی دی چې په هغه کې د جواز سیر اخیستل، د چلولو جواز اخیستل، د رای ورکونې کارت، پاسپورت او نورې دولتي چوپړتیاوې وړاندې کوي. د کاغذي او الکترونیکي تذکرو ترمنځ توپیر: کاغذي تذکرې ځینې نیمګړتیاوې لري چې دلته یې یادونه کوو: جعل او درغني، د روڼتیا نشتوالی، د نفوسو د کره شمېر نه څرګندوالی، د زیږېدو او مړینو د ثبت نشتوالی. خو د الکترونیکي تذکرو ویش سره دا ټولې نیمګړتیاوې او خنډونه له منځه وړل کیږي او حکومت سره د نفوسو په سرشمېرنه، پلان جوړونه، سروې او د پرمختیایي ستراتیژیو په جوړونه کې مرسته کوي. د الکترونیکي تذکرو د ویش پلان: د الکترونیکي تذکرو د ویش ملي بهیر جلالت مآب ولسمشر ته د لومړۍ تذکرې په ورکړې سره رسما پیل شو. د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر: د یوې الکترونیکي تذکرې اخیستلو لپاره باید لاندې پړاوونه ترسره شي: د هویتي معلوماتو راټولول، د هویت تثبیت، نوملیکنه او د بایومتریک اخیستل، د الکترونیکي تذکرې ویش، د هویتي معلوماتو راټولول. په دې پړاو کې غوښتونکی کس لومړی کورنۍ فورمه ډکوي. باید د کورنۍ هر غړی انفرادي فورمه ډکه کړي. 2 تنه چې افغانان وي د غوښتونکي هویت تصدیقوي. وروسته فورمې تثبیت هویت څانګې ته تسلیموي.
د هویت تثبیت د غوښتونکي هویت تثبیتول، د اساس کتاب سره د کاغذي تذکرې تطبیقول. په هغه صورت کې چې د الکترونیکی تذکرې غوښتونکی کاغذي تذکره ونه لري، د 2 تنو باصلاحیته کسانو تصدیق ورته اړین دی چې د ګذر وکیل، د کلي ملک یا هم یو دولتي کارکوونکی وي چې یا 2-3 اشخاص څخه به 2 تنه د نوموړي شخص تصدیق کوي. نوملیکنه او د بایومتریک اخیستل. سیستم کې د غوښتونکي د دیموګرافیک او بایومتریک معلوماتو ثبتول، د درج شویو معلوماتو د یوې نسخې ترلاسه کول چې په سیستم کې ثبت وي، د خدماتو د پیسو ورکړه، د الکترونیکی تذکرې ویش. غوښتونکي د نوملیکنې مرکزونو د ویش یوې څانګې ته مراجعه کوي، د تادیه شویو پیسو رسید تسلیموي، د ګوتو نښان سره د الکترونیکی تذکرې تطبیقول او خپله الکترونیکی تذکره ترلاسه کوي.